افغانستان د اسټرالیا د پیاوړو توپ اچوونکو پر خلاف د 208 منډو هدف وټاکه. افغانستان د نړیوال جام په لړ کې نن د دفاعي اتلې اسټرالیا خلاف لوبه ترسره کوي. لوبه د افغانستان پر وخت 5 بجې پیل شوې چې ټاس یې افغانستان ګټلی او لومړی د توپ وهنې پریکړه کړې. په نن لوبه کې له پیل څخه ویشتنځای د توپ اچونې لپاره مساعد برېښېده. همدا لامل و چې افغانستان خپل لومړی لوبغاړی محمد شهزاد په لومړي اور کې د سټارک یو بهترین توپ په نتیجه کې له لاسه ورکړ. ورپسې په دوهم اور کې حضرت زازی آوټ شو. رحمت شاه او حشمت الله شاهدي هغه لوبغاړي وو چې لوبه یې کنټرول کړه او په وروستیو کې بیا لوبډلمشر نایب او نجیب الله زدران ښه توپ وهنه نندارې ته وړاندې کړه. په پای کې افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 38.2 اورونو کې 207 منډې جوړې کړې او مقابلې لوبډلې اسټرالیا ته یې د 208 منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې نجیب الله 51 او رحمت شاه 43 تر نورو ډېرې منډې جوړې کړې. د اسټرالیا لپاره په توپ اچونه کې کیمز او زیمپا 3 مارکوس 2 او سټارک یو وکټ ترلاسه کړه. وروسته تر دمې به اسټرالیا توپ وهونکي هدف پوره کولو لپاره لوبغاړي ته کته شول. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې کلیدي لوبغاړي ورو توپ اچوونکي ګڼل کېږي. په ځانګړي ډول راشد او محمد نبي، د دې ترڅنګ حمید حسن هم په وروستیو لوبو کې ښه توپ اچونه نندارې ته وړاندې کړې او لوبډله کې یو با تجربه توپ اچوونکي په صفت لوبیږي. که افغان لوبغاړي غوره ډګر ساتنه او ښه توپ اچونه ترسره کړي د ښې لوبې ترڅنګ حتی د بریا موقع هم لري.